زه پوهېږم چې زما په زړه کې هم امیدونه او ارزوګانې شته، ورسره ستا په زړه کې هم امیدونه او ارزوګانې شته. موږ او تاسو کې جرات نشته چې دغه خپل امیدونه او ارزوګانې له چا سره شریک وکړو، له خپل رب سره. هغه رب چې د ناممکن څخه هر کار ممکن کوی سي. ته وایې ولې؟ ګوره غوږ څه وایم. زکریا علیه السلام موږ تاسو ته معلومات دی چې یو پیغمبر و، هغه سپین ږیری و، هغه له اولاد څخه نور خلاص و، اولاد یې نه کېده. خو چې کله یې خپل رب ته لاسونه پورته کړل، ویل چې ای ربه زه یو اولاد در څخه غواړم. په سپین ږیریتوب کې هغه ته الله اولاد ورکوي. څه فکر کوئ چې موږ او تاسو امیدونه او ارزوګانې به الله نه اوري؟ هغه به ستاسو د زړه نه خبر نه هر څه نه خبر دی، خو منتها دغه څخه د غوښتلو هغه طریقه موږ تاسو ته نه زده. د شپې نیمه شپه کې پاڅېږئ چې څه مو زړه کې وي، فقط هغه رب سره شریک کړئ. تاسو بیا وګورئ چې ستاسو دغه امیدونه او ارزوګانې پوره کېږي او که نه. السلام علیکم.